د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر خوست ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د یوې همکاري مؤسسې په همکارۍ د 18 پروژو د بنسټ ډبره کېښوده. دغه پروژې په باغ، ځاځي میدان او ګربز ولسوالیو کې پلي کېږي چې 43 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. دغه پروژې چې نن ګوره کې دلته تطبیقېږي دا زموږ د ریاست د خوا ورته په نښه شوي دي. دا به کوي دا مې د ولسونو ضرورت دی، په دوی مو منلې ده دا چې دوی د دې دپاره د هر ځای څخه موږ ته بودیجه راوړي، موږ په دې کې د دوی قدرداني کوو، شکریه ادا کوو او صرف د احسان د چا په احسان په وجه باندې خپل په ملک آبادي نه پرېږدو. نن د 18 پروژو د افتتاح مراسم دي او د 18 پروژو سره زه امید لرم چې 18 ولسونه به خوشحاله شي، د سوکالۍ، د آرام، د پرمختګ ژوند به الله ورکړي. دا ولسونه تقریبا 15 لسیزې کړېدلي، ځورېدلي او د پردیو د دسیسو د جنګونو ښکار شوي دي. نن الحمدلله د الله په خصوصي عنایت او د اسلامي امارت په چټکو هلو ځلو او هڅو باندې ورځ تر بلې د پرمختګ، هوسایي، سوکالۍ، د خوشحالي شاهدان دي. ځایي اوسیدونکي بیا دغو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي د استنادي دیوالونو او چک ډیمونو په جوړېدو سره به یې سلګونه جریبه ځمکه له سیلابه خوندي او خړوبه بشي. نننۍ افتتاح چې کومه د وزیر صاحب د کوبل نه راغله ده، د کلیو پراختیا وزیر صاحب، دا چې موږ په باغ کې 3 پروژې دي چې عموما کې د خړو اوبو باند ده، د رڼو اوبو باند ده، ډېر لوی باند ده. یو دا لوی باند ده، دغه لوی باند چې موږ هر کله د شګو نه وتړو نو یو ساعت نیم ساعت د پوره پوتې شي، نورې بیا تویې شي. اوس الحمدلله که دا باند ورغولی شي نو داسې به درته وښیم چې یو لاس 15,000 جریبه مځکه د دې نه خړوبه کېږي. ډېر خوښ یو الحمدلله. دا رقم پروژې ډېر خوند کوي د خلکو دپاره، یوه مصروفتیا ده چې ځوانونکي مصروف شي، په راتلونکي کې داسې پروژې نه راپلي شي او د کلي د خلکو ته د کور یوه زمینه جوړه شي. مسؤلین وایي لرې پرتو سیمو کې د پراختیایي پروژو پلي کېدو ته لومړیتوب ورکوي څو خلک له اساسي خدماتو برخمن شي. احسان الله باور، حریت رادیو، خوست.